بیا هم سلامونه احترامات یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث کوو. تاسو به معمولا اورېدلي وي چې رایز ور هینډز. رایز ور هینډز معنا خپل لاسونه جګدي. په سند کې معمولا تاسو په دې جملې سره ډېر مخ شوي یاست، خو اصلا دا جمله غلطه ده. ولې غلطه ده؟ تاسو باید د دوه لغاتونو په فرق باندې پوه شئ چې یو رایز دی او بل ریز. ریز R-A-I-S-E او رایز R-I-S-E. د دې تلفظ کیږي رایز او د دې تلفظ داسې کیږي ریز. رایز او ریز دا دواړه یو رقم لغاتونه نه دي. رایز څه معنا ورکوي؟ رایز معنا جګېدل، اوچتېدل، پورته کېدل، البته په خپله باندې چې دا انټرانزټیو ورب دی. او بل چې دی ریز دی. ریز معنا اوچتول، جګول د بل چا لخوانه. چې کله یو څه په خپله باندې جګېږي دې لپاره مونږ رایز کلمه استفاده کوو، او چې کله د یو بل چا لخوانه جګېږي دې لپاره بیا مونږ ریز استفاده کوو. نو په صنف کې چې کله شاګردانو ته وایو چې لاسونه جګ کړئ، لاسونه پورته کړئ، نو موږ به داسې نه وایو چې رایز یور هینډز، موږ به داسې وایو پلیز ریز یور هینډز. که یو شاګرد دی ریز یور هینډ، که ډېرې بیا ورته وایو چې ریز یور هینډز. نو ریز به استفاده کوو، رایز به نه استفاده کوو. اوس که چېرته د لمر په اړه باندې موږ غږیږو چې لمر په 7 بجې باندې راپورته کېږي، لمر په 6 بجې باندې راپورته کېږي، نو دلته معنا راپورته کول که راپورته کېدل؟ نو راپورته کېدل. چې راپورته کېدل شو بیا به رایز استفاده کوو، چې راپورته کول شو بیا به ریز. نو موږ وایو چې لمر راپورته کېږي، په خپله راپورته کېږي، رایز به استفاده کوئ. چې the sun rises at 6:30. The sun rises at 7 o'clock. لمر په 7 بجې باندې راخیږي، نو rises. The smoke rises. داسې به نه وایي چې the smoke raises. The smoke rises. ځکه خپله باندې اوچتېږي. اوس تاسو زه به دې کې مثال ولیکم چې raise your hands دا صحیح شو، rise your hands دا غلط شو. رایز به داسې استفاده کوو چې اول به مونږ سبجیکټ وایو، ځکه دا مونږ امر نشو کولی. امر چې کوو نو په امر کې به همیشه مونږ ریز استفاده کوو، ځکه د رایز یو کار خپله کیږي، نه دا چې د امر خبره پکې نشته دی. نو دلته به مونږ سبجیکټ استعمال کوو، د سن rises. المر راپورته کیږي، المر راخیږي، the sun rises. بیا د رایز سیکنډ او تھرډ فورمز چې دی هغه مختلف دي د ریز نه. د رایز سیکنډ فورم چې دی هغه روز دی، روز، او د ریز سیکنډ فورم چې دی هغه ریزډ. په اخر کې ډي اخلي، یو ټرانزټیو ورب دی. تاسو اوس په کمنټ کې ولیکئ چې the water level is raising یا the water level is rising. د water level لپاره د water level سره مونږ rising استعمال کو او که raising استعمال کو. خپل جواب په کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه. په دې هیله چې درس ته مفید تمام شوی. سلام علیکم.